کېدای شي د ډېرو خلکو کار ورسره کم شي، د انسانانو کار ورسره کم شي. ځینې بیا وایي چې دا کېدای شي نوې دروازې خلاصې کړي، مثلا ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي په نورو برخو کې. که دا راته ووایاست چې په کومه برخه باندې تر اوسه پورې ډېر تاثیر کړی دی او په کومه برخه کې په اصطلاح هغه اپورچونیټیز رامنځته کړي دي چې په هغه کې اوس مثلا نوې برخې جوړې شوي دي یا خلک کار کوي یا د هغه څخه عاید لري. دا خو دقیقه خبره ده چې د یو نوې ټکنالوژي په راتګ سره به ځینې پخواني کارونه له منځه ځي. مثلا د کتابونو څخه چې کله به معلومات ورته رسېدل هغه کمپیوټر ته واوښتل. هغه چا چې کمپیوټر زده نه کوي هغوی ټوله پاتې شول او نن د کمپیوټر څخه یا د ساده ورډ څخه موږ یو داسې برخې ته یا داسې یو خواته روان یو چې هغه ډېر هوښیار، ډېر دقیق او ډېر چټک دي. دا معلومات مهم دي چې هر څوک یې هر څونه ژر کولی شي زده کړي. دا دقیق خبره ده چې ډېر خلکو وظیفې د لاسه ورکړي دي او ډېر خلک به نور هم په آینده کې وظیفې د لاسه ورکړي. هغه وظیفې خلک به د لاسه ورکوي چې تکراري وي. مثلا د اسنادو ډکول یا حسابونه کول یا د معلوماتو راټولول یا ترتیبول یې، دا ټوله تکراري کارونه دي. د معلوماتو چټک تحلیل AI تر انسان فعلا ډېر ښه کوي، نو په دغه برخه کې انسان ته ضرورت نور نسو پیدا. هغه انسان مجبور او مکلفه دی چې خپل ځان ته به یو داسې لاره پیدا کوي چې د AI څخه په استفاده هغه کارونه مخته یوسي. هغه کارونه چې زما له فکره ډېر خطرناک دي لکه د روبوټ له لارې ماین پاکي یا په فابریکو کې درانه کارونه، دا به د انسانانو څخه و AI ته واوړي. دا به روبوټونه دا کار وکړي او هغه کارونه مشخصا چې په دفترونو کې ترسره کیږي دا به ډېر زیانمن شي. حتی امکانات یې شته چې د دې AI اغیزه یې تر روغتیا پورې ورسیږي. لکه په روغتیا کې نن چې د عکسونو معاینه کول یا د ناروغیو پیژندنه، دا به په آینده کې AI کوي. ترانسپورټ، ټسلا یې ډېر ښه مثال دی چې بې ډریوره موټرونه راغله او دا د AI په مرسته باندې دا موټرونه دونه دقیق او هوښیار دي. هر هغه څه چې انسان کولی شي AI یې هم کولی شي، خو تر اوسه AI نشي کولی چې د انسان احساسات، تخلیق او ژورې خبرې په رښتوني ډول ځای پر ځای کړي. هغه انسان چې د یو موضوعاتو په اړه باندې احساسات باندې پوهیږي، هغه تر اوسه پورې AI هغونه سمارټ شوی نه دی، خو دا به لرې نه وي چې AI په هغه باندې هم پوه شي. موږ یو خطرناکې خواته روان یو، خو زما له فکره بیره نه ده پکار، د AI زده کړه پکار ده.